دا یې عکس دی ښه یې زوم کا نوم یې چې دی اجمل نوم دی ټلیفون نمبر به تاسو ته ښکاري که هر چا هر ځای کې وکته دې سړي دا د زړه ټوکړه ورته را پیدا کړي ځکه سړی ډېر پسې ځورېږي پسې د دې بابا که چېرته غواړئ هغه د زړه ټوکړه یې پیدا شي خو لطفا دا ویډیو درسره شریکه کړئ تر څو پورې دغه ماشوم هم پیدا شي دا اوس یې جرابې پښو کړي په دا 240 درجو ګرمي کې مې جرابې دې ولې پښو کړي وایي هغه دی پښې مې معیوبه دي او ولاړ یم کار ته نه ولاړ یم که نه یو دردمنه خبره پکې دا وه چې مشر زوی پوښتنه مې ترې وکړه وایي هغه چې دی رانه ورک دی عکس یې راته ډایرکټ جب نه راوباسه وایي دی عکس ته عکس راکړه چې زه یې دې خلکو ته وښیم که چاته معلوم وي دا دې م کېده بیا به څه دا یې عکس دی ښه یې زوم کا نوم یې چې دی اجمل نوم دی ټلیفون نمبر به تاسو ته ښکاري که هر چا هر ځای کې وکته دې سړي دا د زړه ټوکړه ورته را پیدا کړي ځکه سړی ډېر پسې ځورېږي پسې څلېرې ساعته وایي زموږ په کور کې بس ویر وي جړا وي که نه الله دې اسانه کړي ته کاکا زه راغلم چې تا سره خبرې وکړم یو دوه پوښتنې درنه وکړم دا دې واخله جواب که دې راته راکړه زه تا ته یو دانه تحفه درکوم خو لږ به په زور را سره خبرې کوې صحیح ده ښه اول پوښتنه دا ده چې د ادم علیه السلام د پلار نوم څه و ادم علیه السلام د پلار نوم څه و نه خو سوچ پې وکړه د ادم علیه السلام د پلار نوم څه و ادم علیه السلام خو پېژنې څوک و زموږ سویم پیغمبر و سویم پیغمبر و دویم هغه نه مخکې اول پیغمبر څوک و اول پیغمبر څوک و محمد علیه السلام هغه آخري پیغمبر دی که نه و دې سوځولم ما شګې را بادېږي ښه نو آدم علیه السلام پلار نوم څه و یاد نه نه چې خبره خبره ته وکړو نه بې سواده یې ولا خو دروغ درته وویل ښه زه دا غریبۍ راخېستې قسم دی که دروغ درته وویل ښه دا صحیح بل یو بل پوښتنه زموږ آخري پیغمبر خو نبي علیه السلام و که نه د هغه پلار نوم څه و دا خلک پوهېږي زه نه ملامتوم که ده ما ته د سوالونو جواب هم رانه کړه خو زه درته هغه چې د کوم انعام دی هغه زه ورکوم د نبي علیه السلام د پلار نوم عبدالله دی څه دی او آدم علیه السلام خو پلار نه درلود هغه زموږ ستاسو چې اولین انسان هغه خدای پیدا کړی و که نه هغه الله تعالی د خټې جوړ کړی و خو پلار یې خو نه و که نه ښه زه تا ته تحفه درکوم صحیح ده خو دا تحفه به څه وي دا څه به یې تا فکر به څه وي څه پیسې میسې به یې که څه شي خو ما ته ووایه که نه لکه انعام انعام کور کې څو نفره یې کور کې څو نفره کور کې 7 نفره شپږ ماشومان دي او د 8 نفره یوه زیمه ویمه کړې ده دغه کور دې هم کرایي دی کور هم کرایي او مشر زوی هم هغه نادرکه دی دا سړی زه نه ملامتوم دی ولاړ دلته دی ټول فکر زوی سره دی چې زوی به م څنګه پیدا سي زه به هغه چې کوم انعام دی هغه به زه ورته ورکړم فهیم هغه راوړئ انعام یې راوړئ زه به تا ته کاکا انعام راوړم کې ویدم صحیح ده او دا به ویسې کور ته به نن خوشحاله لاړ شو هغه زوی به دې انشاءالله پیدا سي ټولو ته مې ویلي صحیح ده ښه د دې بابا که چېرته غواړئ زه سړک غاړې سره یم ورونو زه هم تنګ یم د دې بابا که چېرته غواړئ هغه د زړه ټوکړه یې پیدا شي خو لطفا دا ویډیو درسره شریکه کړئ تر څو پورې دغه ماشوم هم پیدا شي نوم یې څه و اجمل په نامه و اجمل پلار نوم یې څه دی ګل میران ګل میران او اصلي اوسېدونکی د کوم ځای دی د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ د څوکۍ او اوسېږي په بودخاک کې دا ساحه نوم واخله دا 15 بلاک اوله کوڅه ده اوله کوڅه دلته یې کور دی نو که چېرته هر چا پیدا کړ کاکا ته یې راغه ور وسپاري صحیح ده دا د انعام دی څه شی دی صحیح ده کور خالي یو بوجه وړه دی بس دی صحیح ده مثال دلته ودرېږه نو ما خو دا یو جوار نیمایي خوړلی نه نه خو اوس مې انعام در کوم راته سمت وخوره اول خو دې نه ویلې ښه دا به ویسې له خیره کور ته 2 بوجې به دې انشاءالله ډېر صحیح اوسي خو هغه د سوالونو جوابونه دې راته را نه کړ هغه خوند یې ونه کړ څه ته وایم چې هغه کار به کوو چې د کېدو که نه چې نو سړی د کار نه یم او دروغ وایم دروغ باندې خو د ایمان دعوا دي که نه ولې دې زده نه دي خو معلومه خبر ده چې هغه حل دی که نه تکلیفونه مشکلات دا ته مو لګوي ها دا خو دې کله نه دي خوړلی خوله ته دا لږ واخله دا وخوره زما د دریم ښه دی خو راشم
دوه برخې درته درکوم ځکه چې تا پرې ګزاره وشي. صحیح ده؟ نن چې راتلې زړه کې د سهار نه څه شی ګرځېدل که نه؟ ګورجاباد څه قسمت هغه رسېږي ولا خو دروغ درته نه سهار دې زړه کې چېرې ته ویل چې اوړه شته بوټشې شته نه شته؟ نه ګورجاباد ها دا ونیسه دا راشه دا بیک کې به وګورو چې دلته چې امام نه دي کتلي ښه ښه دا دستانې و سپرې و بس چې څه شی دی ضرورت یې کاکا ښه دا ټول مې درته کېښودل ښه دا د امسو او دا ښایسته غټ سطل دا ستا شوه فقط دا چې د سوالونو جواب راکړی او څلور به مې درکته کړی خو هغه د سوال جواب دې رالکه خدای په امان کاکا سلام علیکم ښه دوستانو کاکا سره مې څه خبرې مو کړې سوال مې هم ترې وکړم خو که جواب یې را نه کړه خو دلیل معلوم دی چې یو انسان مشر زوی او خپله نیمګړی وي خپونه معلومیږي او خپله په دې حالاتو کې ټول سوچ فکر وي څلېرې ساعته هغه زوی پسې ټول ژاړو که نه څلېرې ساعته وی زموږ په کور کې مرګ وي نو طبعا مشکله ده الله دې اسانه کړي ورته او هغه مرستې چې تاسو قمر بنسټ ته رالیږي کوشش به مو دا وي چې انشاءالله دغسې خلک پیدا کړو خو آخري خبره بیا کوم د ویډیو د سره خبره کې در څو یې ده دوه ګټې وشي یو خو الحمدلله دا مر کړو زوی به خدای پیدا کړي دا به ډېر غټ کار شي الله مو خوشحال لرم السلام علیکم ورحمت الله